شیخ صاحب دا اخري خبر کوم د بل رول بچې مرکو زه بیا کوشم د ورونو ته زما یو پیغام دی عرض مې دی ورته چې څومره علما زمونږ ناسي په دې برودونو کې نو والله العظیم چې دا خبره زه دړنه کوم تحیه دل نه کوم چې د شیخ صاحب د دې شیخ صاحب په شانتي د شیخ هادي په شانتي تاسو خپل نظریه جوړه کړئ او دغه شانتي دلیل د هغې وجه دا ده شیخ صاحب ستاسو یو څو ویډیوګانې ما د ځان سره سیف کړې وي او ډېرې ویډیوګانې ځان سره سیف کومه هغه ما یو کس ته لېږلي د هغه په واسطه ما یو ملحد ته لېږلي ملحد سره ما تعلقات خراب شوي خو بیا د هغه په واسطه ما هغه ملحد ته هغه ویډیوګانې ستاسو لېږلې وي نو ستاسو د ویډیوګانو د وجې نه هغه الله سبحانه وتعالی په کس رحم کړی او د الحاد هغه لارې پرېښې ده او پکه مسلمان جوړ شوی دی نو زه دغه ورونو ته خواست کوم چې شیخ الحمدلله دا صاحب خو ډېره د ویډیوګانې خوشحالۍ ځان ته خبره سیف ده کړي او د یقینا شیخ د انسان صاحب زړه ته چې دعوت دی په دې باندې خوشحالۍ رسېږي او زه چې دی په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله کړم چې زمونږ د خبرې نه او زمونږ د دې جدوجهد نه چې یو انسان ته خیر ورسېږي د ذرې په اندازه باندې نو دا زمونږ دپاره چې دی هر څه دي